دا د عمر خیل صاحب دوی خونې ته راغلو چېرته چې د ده هغه اختراع کړي شیان د ده مخې ته ایښي او په دې خپرونه کې به د ده د ژوند د کیسې تر څنګ د ده په دغو اختراع کړو شیانو باندې هم خبرې کوو. نو عمر خیل صاحب لومړی ستړي مه سئ. مننه کوم وصال صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی دلته د موږ خونې ته او زه مو د دې وړ وګڼلم چې زما کیسه خپرونه کې ما ته وخت راکوئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. تاسې یې وړ یاستئ او همدغسې ځوانان به د افغانستان راتلونکی وي او د یو روښانه افغانستان د راتلونکي لپاره دغسې استعدادونه پکار دي. نو عمر خیل صاحب لومړی به دې ته راسو چې که چېرته لیدونکو ته لږ ډېر ځان ور وپېژني، یعنې که دا راته ووایي چې بشیر احمد عمر خیل څوک دی؟ مننه کوم. زما نوم بشیر احمد عمر خیل دی، د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د عمر خیلو د قریې د یتیمک د کلي اوسېدونکی چې پیدایښت هم په همدې کلي کې په همدې خونه کې شوی ده سره او لومړنۍ زده کړې مې د ډاکټر عبدالوکیل په عالي لیسه کې سرته رسولې دي تر 12 صنفه پورې، چې وروسته له هغه نه بیا د کانکور له طریقه د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالی شوم او اوس خوشبختانه چې ذاتي آخري وختونه دي د پوهنځي هم دفاعګانې په خیر سره خلاصې شوي دي او صرف امتحانونه پاتې دي. مننه عمر خیل صاحب. کله چې یو ځوان یو محصل په تېره بیا په غټه کچه باندې په لوړو نمرو باندې فارغېږي او یا بیا د تا په څېر باندې لاسته راوړنې ولري، هغوی بیا ډېر خوشحاله وي او یوه ځانګړې خوشحالي په زړه کې لري چې یو ورځ به رارسېږي چې فارغېږم او کورنۍ به مې ما پسې ګلپوش موټر راولي. ښه نو عمر خیل صاحب محترم، دا راته ووایي چې له کوچنیوالي نه دی هم له دې مسلک سره د دې تخنیکي شیانو له جوړولو سره جوړه وه؟ مثلا یو وخت کې به په نرخ کې چې ډېر مشهور و هغه به د بالتیو د موټرو جوړول و چې بیا به یې ټیرکونه د بوتل له سرو ورته جوړول که نه، یا د بالتیو هغه سرونه به یې هغه کول، بالتۍ به یې ټکولې بیا هغه ترې اخیستل. له کوچنیوالي نه د تخنیکي شیانو سره جوړه وه ماشومتوب کې؟ وصال صاحب محترم، که چیرې درته ووایم چې له کوچنوالي نه د ما له دغه تخنیکي وسایلو سره ډېره جوړه وه، یعنې کله چې زه د 15 کالو وم نو هغه وخت کې هغه غټې غټې بالتۍ به چې وي نو هغه به ما رااخیستلې او داسې سر په سر کولې به مې، بیا هغه به مې کاغذ کې تاول، یو رقم ګروپکان وو واړه ګروپونه، نو بیا به مې لاینونه سره بسته کړل او یا لابرتیپ و یا همداسې هغه سره نو ما به یو ګروپ جوړ کړی و، بیا دا به مې په ټوله کورنۍ باندې ګرځاوه چې ما نن داسې یو شی جوړ کړي. او بعضې وختونه داسې به هم راتللی چې کله به یو جوړ ګروپ و یا یو جوړ شی به و هغه ته به د ما تشویش و، سودا به مې و دا به مې خلاصاوه چې دا څه رقم بسته سوی، څه رقم کار ورته سوی. ډیری وخت به داسې هم راته چې هغه جوړ شی به مې خراب کړي، ډیری وخت به داسې هم راته چې هغه خراب به مې سره را جوړ کړي. نو له کوچنوالي نه د ما دې شیانو سره شوق و، تخنیک سره. کله د پلار یا په کورنۍ کې مورجان راته فخر کېدل چې ګورې یو جوړ شی مې راته خراب کړی دی؟ طبعا داسې یو څه د هغه په شکل به یې راته ویلی چې په حساب آینده کې داسې کار مه کوه، خو هغه چې د ما شوق ورسره نو هغه نو بیا چېرته کېده. راځو ښوونځي ته. په ښوونځي کې یو تکړه شاګرد وي که ټمبل؟ وصال صاحب ښوونځي کې هم که چیرې درته ووایم چې اول صنف خو خیر چې ورغللو هلته اول صنف کې هغه درجه بندي و هغه نه، نو له 2 صنف نه تر 12 صنفه پورې زه اول نمره پاتې شوی یم په ښوونځي کې. نو که چیرې د ښوونځي او ښوونځي کې شوق هم وم خو پر ځای شوق، یعنې کله کله داسې وخت راته چې په حساب زه له خپلو ملګرو سره یو ټوکه ټکاله یو څه هغه داسې ښوونځي کې سړی شوخ. بالکل بالکل. د ښوونځي شوخیانو خو هغه نجیب الله فکرمن سره مرکه درلودله، هغې ویلې د ښوونځي تر ټولو هغه خواشینونکې خاطره د ما دا وه چې ورور مې باسکل راته اخیستی و او چې کله رخصتي سو چا راته وویلې چې باسکل یې پنچر سوی، وایي ډېر خفه سوم، خو کله چې د باندې ووتلم وایي د بل چا باسکل پنچر وایي بیا بېرته خوشحاله سوم که نه. نو ښوونځي کې شوخیانې ډېرې، مثلا څوک یې په کړکیو باندې اوړي، ناوخته کېږي تفریح کې تښتي، معلم سزا ورکړي. داسې د ښوونځي کومه خاطره درته یاده ده؟ ښوونځي کې د 3 صنف کې وم
نو هغه وخت کې یو خدا و چې زه به کله له کور نه تللم دا 4 ساعت هلته ښوونځي کې به ما چې تېروله دا به ما ته ډېره سخته به تمامېدله ځکه د کوچنوالي هغه کوم ماشومتوب کوم فکرونه هغه به راسره و دلته به مې کور ته سودا وه چې زه هلته یا لوبې وکړم یا هم کوم نو بیا به ما اکثره وخت هلته زموږ یو استاد د الله تعالی دې ډېر عمر ورته ورکړي نو هغه ته به ما بانه کوله چې د ما غاښ خوږېږي نو یوه ورځ دوه ورځ بالاخره درېیمه ورځ هم په همدې هغه تېر راغلم کله چې 4مه ورځ شوه ورته ومې ویل چې استاد محترم د ما غاښ خوږېږي زه به لاړ شم هغه راباندې پوه شو نو بیا هغه وویل چې ځه صحیح ده ته لاړ شه او دلته یې بسکیټونه راوړي دي دا خو د تا غاښ خوږېږي دا خو نه کېږي نو د کوچنوالي فکر نو دا فتن د ما غاښ درد ورک شو مال استاد محترم د ما غاښ خو نه خوږېږي چیرې بسکیټ چې هغه سي سره نو دا واقعا ما ته جالبه وه سره ډېره او معمولا په افغانستان کې یو زده کوونکی چې له 12 نه فارغېږي د پوهنتون دوران ته په ډېرو سختۍ باندې ځي چې کله بریالی شي بیا دې ته سودا شي د خرچ او مصرف په څنګه برابرومه څومره درته سخته وه طبعا وصال صاحب محترم کله چې دا د مکتب دوره داسې یو دوره یي چې په حساب ورختایي د شاګرد ورختایي چې زه کله 12 صنف خلاص کړم او کله زه له دې مکتب نه فارغ سم کله چې موږ هم همدغه دوره هم تېره کړله له مکتب نه چې کله فارغ سولو نو بیا خفه وو خپلو ټولګیوالو پسې نو په دغه دوران کې هغه کومې سختۍ کوم هغه بېخوبي د شپې تر 12 او 1 بجې پورې درس یعنی د کانکور ته آمادګي نیول نو طبعا دا ډېر په سختۍ سره تېرېده او کله چې بیا خوشبختانه زه کامیابه شوم د خپلې پوهنځۍ ته نو هغه کوم تکالیف کوم هغه چې و ټول له ما نه هېر شو او بل چې دا یوه ځانګړې مننه باید زه له خپل مور او پلار څخه وکړم چې یعنی په ځان به یې هر څومره چې زحمت راوسته په ما باندې دونه زحمت نه ده تېر کړی یعنی ما ته به یې په حساب هغه د ما د پوهنتون هغه کوم خرڅ و مصرف ما ته به یې سره په ډېر ورین تدني او تر اوسه یې ما ته را پیدا کړی سره او ذهن یې کړی د پوهنتون دوران ډېر سخت دي او معمولا په پوهنتون کې سړی ډېر وخت له مالي مشکلات سره مخ کېږي بې پیسو کېږي قرضوي او ځینې وخت بیا د اتا د دې زړه نشي کولی چې چا نه پیسې وغواړي داسې پیښو سره مخ شوی کله طبعا یعنی تقریبا 3 سمستر کې ومه چې داسې یوه ورځ په ما باندې راغلله نو هغه هم یعنی زه اتاق کې ومه چې د ما یو صنفي ما ته زنګ وواهه هغه هم د بل ولایت و د غزني و ما ته یې زنګ وواهه چې بشیر احمد لالا د ما یو 100 روپۍ په کار دی او خپله ما سره په جیب کې تقریبا 500 افغانۍ وي چې هغه همغه ورځو کې ما غوښتل چې زه کور ته راشم نو ما سره 500 افغانۍ وي ما هغه ته نه ونه شوی کړلی ما له اتاق ته راشه چې زه تا ته د 500 افغانۍ درکم نو کله هغه ته مې چې 500 افغانۍ ورکړلې زه طبعا خو پریشاني یعنی بې پیسوګي کنه دا شیان ما نه ولیدلي نو کله چې داسې یو حالت سره مخ شوم واقعا ډېره سخته راته تمامه شوه اتاق کې اوسېدلې بلکل زه تقریبا یو کال م لیلیه کې تېر کړ بیا وروسته له هغه نه چې هغه کوم مشکلاتو د صنفو نشتون و د هغه و بیا هغه لیلیه د موږ لغوه شوله بیا موږ اتاقونه ونیوله سره نو طبعا دا مشکلات هغه سره او د لیلیې دوران هم ځانګړی دوران ټوکې شوخیانې یا نه د تکړه زده کوونکو یا د تکړه هغه کسان چې ډېر هڅه کوي ډېر کوشش کوي وړتیاوې لري دوی کار کوي د هغوی د لیلیې اتاق یو څه ارام وي خو نورو کې بیا موږ مثلا ډېرې شوخیانې لیدلي دي د لیلیې شوخیان څه درته یاد دي بلکل کله چې زه یو خدا ماته یعنی د لیلیې دغه اول وختونه ډېر ماته سخت و ځکه چې زه لومړی وار و چې زه داسې په اوږده مسافرۍ باندې ځم له کوره لرې مور و پلار نه لرې او بل چې کله زه هلته لاړم لیلیه ما واخیستله کله چې اتاق ماته معلوم شو او دا ګرمي ورسره بیخي یعنی ماته ډېره سخته وه او هلته نابلدتیا ځکه زه اول صنف کې ومه د پوهنتون ما سره د 3 صنف و د 4 صنف هلکانو طبعا زه یعنی دغه ماحول سره نابلده ومه نو د لیلیې هغه اولې ورځې ما ته ډېرې سختې وي واقعا بیخي ډېرې زیاتې سختې دوستانو زما کیسه خپرونه روانه ده بشیر احمد د عمر خیل صاحب را سره مېلمه ده او دغه کوم وسایل چې جوړ کړي په دې اړه به ورسره غږېږو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو او له عمر خیل صاحب سره بلا ډېرې کیسې لرو
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زما کیسه خپرونه ده او په دې خپرونه کې را سره د تخنیکی وسایلو جوړونکی د جیرکو وسایلو جوړونکی ښاغلی بشیر احمد عمرخیل مېلمه دی او موږ د بشیر احمد عمرخیل دوی په کلي ته راغلي یو او په کلي کې د سره مرکه لرو. نو عمرخیل صاحب بیا هم ښه راغلاست. عمرخیل صاحب دا راته ووایه چې څنګه دې په پوهنتون کې د دغو جیرکو وسایلو جوړولو ته پام څه د چا د الهام واخیسته، چا د ملاتړ وکړه، چا درته ډېره انګېزه درکړه؟ ډیره زیاته مننه کوم وصال صاحب محترم. که چیرې ووایم چې دغه تخنیکي وسایلو سره د ما له ماشومتوب نه ډېر ورسره شوق مې و او په همدې هڅه کې وم چې زه له کوم طریقه کولی سم چې دغه کوم فکر و هغه ما سره ده نظریه دې ته زه عملي بڼه ورکړم. دا چې زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالی شوم او هلته ما له ډېرې مطالعې نه وروسته زه په دې باندې وتوانېدلم چې زه څنګه کولی سم دغه تخنیکي وسایل جوړ کړم، زیرک وسایل، او طبعا هلته د استادانو هغه کوم کوششونه، کوم هڅې او د موږ د پوهنځي د رئیس محترم په تشویق او هڅونه باندې په دې باندې وتوانېدلم چې هغه کوم فکر مې چې د هغه ته عملي بڼه ورکړم. څنګه دې ورته پیشنهاد ورکړ؟ لومړی ځل داسې هغه شیبې درته یادې دي څنګه لاړلې، کوم شی دې مثلا په ذهن کې ګرځېدل، څه باید ورته ووایې؟ هغه کیسه یې راته وکړه. هغه کیسه خو واقعا چې ډېره جالب هم ده. یعنی کله چې ما ځان سره امسا او عینکې دا مې چې کله جوړ کړله نو زه امسا او عینکې وبخئ تاسو لومړی دغه د ما لومړی هغه کار و هغه چې و امسا و عینکې وي. کله چې دا مې جوړ کړله هر څه خلاص شول نو بیا ما هلته له استاد سره مشوره وکړله چې استاد محترم ما دغسې یو څه داسې زړه و نازړه وم طبعا چې دغسې یو څه جوړ کړي دي سره دا به څنګه سي. بیا واقعا چې کله د موږ استاد دا خبره واورېدله هغه ډېر خوشحاله سو، زه ډېر وهڅولم. وروسته له هغه نه بیا رئیس صاحب خوا ته ورغللو د پوهنځي، کله چې هغه سره مو ولیدلو دا شیان ما ورته وړاندې کړل هغه هم واقعا ډېر زیات خوشحاله سو او وروسته له هغه نه یې زه لا یې تشویق کړم، لا یې دې برخې ته دې فیلډ ته وهڅولم چې زه نور هم کار وکړم. که څه هم د جیرک امسا او د دغو عینکو چې ما یوازې ویډیو کتلې وه او دا له وزن هم درندې دي د دې په اړه موږ راپور درلود، اکثر لیدونکي ورباندې معلومات لري، خو بیا هم خپل څنګه د فکر څنګه د پام څه چې ته باید لومړی باید د ړندو لپاره کار وکړي، یعنی د داسې یو امسا جوړه کړي چې هغه د موږ د ټولنې یوه پاسپاتې له پامه لوېدلې برخې لپاره یو داسې جوړ کړي چې د هغوی ژوند ورباندې خوسا سي. مننه کوم وصال صاحب محترم. که چیرې ووایم چې زموږ خپله یو خپلوان ده، دوست مو ده، هغه همداسې په یو طبیعي حادثه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې وي، نو هغه به چې کله طبعا زموږ کور ته راته یو زوی به یې ورسره و چې هغه به نو همیشه به دی د سره و، بیا هغه زوی غټ سو، بیا ورپسې بل زوی نو طبعا دغه حالت به چې کله ما لیده زه به ډېر ورته ځورېدلم واقعا. نو بیا وروسته له هغه نه ما سره دغه فکر پیدا شو چې زه باید د تخنیک او د دغه ټکنالوژي په مرسته باندې له دغه نفر سره یا له دغسې اشخاصو سره چې په افغانستان کې بیخي متاسفانه ډېر دي خپل سترګې له لاسه ورکړي دي، زه یو کومک ورسره وکړم چې بالاخره په دې باندې وتوانېدلم چې داسې یو وسیله یو هغه ورته جوړ کړم چې د دوی هغه مشکل یو څه بیا چې کله د همدغه تاسو خپلوان خبر سه څومره خوشحاله و؟ واقعا چې ډېر زیات خوشحاله سو، بیخي یعنې بې حده زیات خوشحاله سو. کوم ځل یې لکړه او دغه عینکې واخیستې؟ خو داسې و چې کله به د موږ خو د پوهنتون دوره کله به چې دا شیان به ما هلته وړي وه نو دای به دلته راغلی، کله به چې زه دلته راغلم نو دای به کور کې ورسره، نو یعنې داسې هغه نه یو سره تر اوسه به نه یې سره مخ شوي. خو چې خبر شو یعنې واقعا ډېر زیات خوشحاله سو او په حساب دا د ما په نظر کې چې زه یا ورسم له خیر سره هلته او دا شیان زه په ده باندې وینم چې دی خوشحاله سي چې اوس هم یو څوک شته چې د دوی په هغه په غم کې دي او د دوی هغه مشکلات درک کوي سره. مننه. عمرخیل صاحب لږ شخصي ژوند ته راځم، واده مو کړی؟ که نه د افغانستان محصلین خو پس له پوهنتون واده کې شرط که چیرې داسې دی چې نه واده مې نه ده کړی نو فعلا دغه پوهنتون پاتې ده سره او وروسته له دې نه
بیا له خیر سره دغه زده کړې یو څه یو حد یو سټیج پورې ورسوم یعنی نورم پام کړی دی دا ذکر دی لوړی کی ان شاء الله نو هدف مې لوړ ټاکلی ده او خدای مې دې اما غلوړ هدف ته لیدونکو ته وای چیرته تر کوم ځای پورې به ځان رسې مننه کوم مثال صاحب که چیرې د هدف باره کې مې زه ووایم زه غواړم چې په دغه خپل بخش کې تر دې حده پورې زه مخته لاړ سم تر دې حده چې باید دغه افغانستان زه باید له نړۍ سره سیال کړم محافظت لپاره لیزري سیستم ده دا د شکر لکه آبادی دغه نی دا د کوم وخت دلته پکې خان دی ما ډیره سودا و چې د دې شاته بچي نو